السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو محترمو ملګرو، زموږ نن ویډیو د فیسبوک په باره کې ده چې آیا موږ څنګه کولی شو چې د فیسبوک ډیټا بیرته خپل لاس ته راوړو. هغه که موږ چاته تصویران لیږلی وي یا موږ چاته ویډیوګانې لیږلی وي یا چا سره په میسنجر مو غږېدلی وي یا چا موږ ته تصویران را لیږلی یا ویډیوګانې را لیږلی یا څوک له موږ سره غږېدلی په میسنجر کې په صوتي باندې یا موږ له چا سره خط لیږلی په میسنجر کې، هغه ډیټا موږ څنګه خپل لاس ته راوړای شو. مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ. ګرانو محترمو ملګرو، خدای دې وکړئ چې روغ جوړ یاستئ او د صحت جامې مو په تن وي. زه حبیب الله اکاډمي چینل ستاسو ته مخاطب یم. که ستاسو اول وار وي زموږ ویډیو ګورئ یا زموږ چینل ګورئ، چینل لازمي سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ. که مې ویډیو خوښه سوله ملګرو سره یې هم شیر کړئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. اول وار به تاسې راسئ، تاسې به راسئ موبایل صفحې ته، تاسې رالاستئ، هغسې تاسې سره هر رقم فیسبوک وي. زه راځم دې فیسبوک دا فیسبوک زه کولاوم، صحیح ده؟ دا زه کولاوم، داسې ته خلاصومه. داسې مې کله خلاص کړ، بیا به تاسې راسئ داسې سر دغو دریو نښو ته. دې ته چې کله رالاستئ تاسې، دا به تاسې اوکې کړئ، صحیح ده؟ داسې مو اوکې کړو، بیا به تاسې راسئ دلته کته دې انتظاماتو ته، سیټینګ ته. دا کته نه ده، دې ته چې کله رالاستئ تاسې به دا اوکې کړئ، صحیح ده؟ داسې مې کله اوکې کړو، بیا به تاسې ته دغو انتظاماتو ته به راسئ دې خوا ته. دلته چې کله ورته رالاستئ دا به هم اوکې کړئ، صحیح ده؟ داسې مو اوکې کړو، بیا به تاسې دا صفحه پورته کش کړئ، ولاړ به سئ، دلته به راسئ دې ته ډاونلوډ اطلاعات، دې ته به تاسې راسئ، صحیح ده؟ دې ته چې کله رالاستئ تاسې به دا اوکې کړئ. داسې مو اوکې کړو، دلته به لږ صبر ورته وکړئ، تاسې ته دا راخلاصېږي. دلته چې تاسې دغسې پورته کش کوئ نه، دا نه ده، دا ذخیره شده، دا په موبایل کې چې تاسې کوم شی ذخیره کړی دا پیام، دا نه ده، دا میسنجر ده، دا ذخیره ده، دا میسنجر ده، دا پوسټ های ده، ښه دا پوسټ ده، تاسې چاته پوسټونه کړي دغسې ده، دغه هغه ده پیج ده. دا هلته اوس تاسې ته شیان درښایم، دا بیخي زیات دي، صحیح ده؟ دا لوکیشن یې دي، دا نور هغه دي، دا ویډیوګانې چې تاسې چاته لیږلې داسې ده، دا ګروه، دا ګروپ ده، او دلته بیخي زیات شیان دي، صحیح ده؟ ټوله ډیټا چې ده هغه دغه د تاسې چاته لایکونه ورکړي، چا چې لایکونه درکړي، دا ټول دلته معلومیږي. دغه چې تاسې بیرته په اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. دا موزیک د تاسې ته چې چا موزیک لا چې را لیږلی، دا ټول دا شیان دي، صحیح ده؟ دا بیخي زیات شیان دي، تاسې هلې ورته وګورئ، دا بیخي وینئ زیات دي. دا اوس تاسې څه رقم را ډاونلوډ کوئ، دې طریقه مو تاسې ته ښایم چې دا به تاسې څه رقم را ډاونلوډ کوئ. تاسې به راسئ، دا بیخته دا کیفیت رسانه، دا به تاسې اوکې کړئ، دا وینئ دا صحیح ده، دا په دې جې باندې پرېږدئ، دا صحیح ده. دا به اوکې کړئ، دا هم صحیح ده، صحیح ده؟ دا به دلته بیرته په خپل جې پرېږدئ، په دې جیونو کې ګوتې مه وهئ، صحیح ده؟ دا صحیح ده، بیخي صحیح ده. تاسې اوس را ډاونلوډ کوئ، دا شین کته خط نه ده، دا به تاسې اوکې کړئ. تاسې اوکې کړل، کله تاسې کله دې ته رالاستئ، وینئ دا نه ده، دا برنامه ها ده خارجي فیسبوک، داسې تاسې دا اوکې کړئ، بیا به تاسې ته یو نوټیفیکیشن راشي، صحیح ده؟ یو نوټیفیکیشن به تاسې ته راشي، هغه بعد به تاسې ته یو ډاونلوډ درکړي. دا ډاونلوډ یې درکړو، ډاونلوډ به تاسې اوکې وکړئ، تاسې به داسې هر شی وي هغه به بیرته را ډاونلوډ شي، هغه که تصویران وي، که عکسونه وي، که میسیجان وي، او که هر شی وي هغه به تاسې ولې بیرته ټول را ډاونلوډ شي. دلته به تاسې ته یو اپلیکیشن درکړي، بیا له هغه بعد تاسې ته ډاونلوډ درکوي، صحیح ده؟ زموږ ویډیو ملګرو خدای دې وکړي چې ستاسې خوښه شوې، چینل لازمي سبسکرایب کړئ چې موږ هره نوې ویډیو تر تاسې پورې ورسي.